د مرګ مسافر 21مه برخه. تر پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، تر پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، رب د قهر د پری بیا ځلینا ورن را. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. زه محسن احسان مې یو ځل بیا د مرګ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اورېدل قدس د دمشق څخه د صلیب په لور په همدې خیال سره روان و. دا چې نور څه وسول دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. هغه په دې خیال کې روان و چې هلته به حالات په خپل لاس کې واخلي او بیا به رکن الدین ببرس له منځه یوسي. تر اوسه له دمشق څخه لږ لرې تللی و. جاسوس ورته خبر راوړ چې د رکن الدین ببرس خپل ذاتي جاسوس رکن الدین ببرس ته دا خبر ورکړی چې قدس د خپل وعدې څخه منکر شوی دی. جاسوس ورته دا هم ویل چې رکن الدین ببرس ستا په خلاف رجک شوی دی. قدس ورخطا شو، خپل مشاورینو سره مشوره وکړه، یو پوځي جنرال مشوره ورکړه موږ به د مرګ مسافر ځان سره یو ځای کړو، په دې سره به زموږ په قوت کې اضافهوالی راشي. خو قدس په فکرمند لهجې سره وویل دا څنګه کیدای شي؟ که چېرته هغه موږ سره په اتحاد راضي نه شي نو بیا ته پوهېږې چې رکن الدین ببرس له عمیر سره ډېر قوي ملګرتیا ده، په خپلو کې د ورونو په شان دی، هغه به د ببرس په خلاف هېڅکله له موږ سره یو ځای نه شي. جنرال د بلې مشورې لپاره بیا وویل ښه سمه ده، که داسې نه شي کېدی نو داسې وکړه چې د مرګ مسافرو سالار دمشق ته راوغړ او دمشق نه بهر په غرنۍ سیمه کې پټ شوي تاتاریان اوس هېڅ هم نشي کولی. که چېرته تا سره په اتحاد راضي نه شي نو باید سمدستي بندي شي. موږ به د مصر په لور کوچ وکړو تر څو د رکن الدین ببرس د راتګ څخه مخکې موږ د قاهرې حالات په خپل لاس کې واخلو. دا مشوره د قدس خوښه شوه. سمدستي یو قاصد د عمیر په طرف ولېږه تر څو یې دمشق ته راوغواړي او په خپله هم سمدستي د دمشق په لور روان شو. د قدس د دمشق په رسېدو سره لږ وروسته عمیر بن خزام هم راورسېد. عمیر د قدس په لوري وکتل او وویل ستا یو قاصد زما په لور راغلی و، آیا تا زه راغوښتی یم؟ قدس په مصنوعي خندا سره وویل هو ما ته راغوښتی یې. د دې فیصلې لپاره که چېرته رکن الدین ببرس او قدس په منځ کې جګړه وشي نو ته به چا سره یې؟ عمیر خپل سر ټیټ کړ او وویل آیا دا امکان لري؟ قدس وویل په حکومتونو کې هر څه امکان لري. عمیر خپل سر راجګ کړ، د غضب په نظر یې د قدس په لوري وکتل او وویل تاسې اوس هم د کورني جنګ خبرې کوئ په داسې حال کې چې موږ د تاتاریانو عظیم جنرال قطبغات یې ماتې ورکړې او هغه مو له منځه وړی دی. په نږدې وخت کې به هلاکو د دې ماتې څخه خبر شي او د توپان په شان به په موږ حمله وکړي. زه ستاسو خواست کوم چې په خپلو کې اتفاق لپاره کار وکړئ، کورني جنګ منځ ته مه راوړئ. قدس بې جوابه سو او ویل دا زما د سوال جواب نه دی، زه صرف دومره پوهېدل غواړم چې ته به موږ دواړو کې د چا سره درېږې؟ عمیر په فیصله کوونکي انداز سره وویل زه د هغه چا سره یم څوک چې په حق وي. قدس وویل که چېرته زه په حق نه یم نو بیا نو زه به د رکن الدین ببرس سره یو ځای شم او ستا په خلاف به جنګ شروع کړم. قدس په غوسې سره خپل جنګیالي ته وویل دا بندي کړئ. په وسلو سنبال جنګیالي رامخکې شول. عمیر په زنځیرونو وتړه، د باندې یې راوړ او په یوه پنجره کې یې واچوه. قدس د خپل لښکر او عمیر سره د قاهرې په لور کوچ وکړ. د دمشق د شمال په اخر کې ابونواس ټول تاتاریان له منځه یوړل. بیرته واپس دمشق ته روان و چې د مسکن یو جاسوس ورته راغی. په ډېر رازدارۍ سره یې وویل ته او شیبان د لښکر څخه لږ جدا سئ، زه تاسو دواړو ته څه ویل غواړم. ابونواس فکرمند شو. جاسوس ورته په پریشانۍ سره وویل ما د خپل ژوند د ټولو څخه بد خبر راوړی دی. ابونواس او شیبان چې کله د لښکر څخه جدا سول جاسوس ورته وویل د مصر حکمران قدس اکا ځان سره بندي کړ، زموږ اکا یې په زنځیرونو تړلی دی او ځان سره قاهرې ته روان کړ. ابونواس په ټیټ اواز سره ترې پوښتنه وکړه ولې؟ عمیر یې ولې بندي کړ؟ جاسوس وویل قدس له رکن الدین سره وعده کړې وه که چېرته تاتاریانو ته ماتې ورکړې نو ته به د شام هېواد خودمختاره حکمران یې او اوس له خپلې وعدې څخه اوښتی دی او د رکن الدین له لوري هغه ته خطر ده، نو ځکه یې اقا ګرفتار کړ. هغه فکر کوي هسې نه چې د مرګ مسافر رکن الدین ببرس سره یو ځای شي او زموږ په خلاف جنګ ونه کړي. ابونواس خوا کې ولاړ شیبان ته وویل شیبانه ته لښکر د دمشق په ځای خپل مسکن ته بوځه، زه قاهرې ته ځم تر څو د عمیر د خلاصون انتظام وکړم. دې سره ابونواس په خپل آس سپور شو او د قاهرې په لور روان شو. شیبان د لښکر سره د مسکن په لور روان شو. بل طرف ته رکن الدین ببرس هم د عمیر د بندي کېدو څخه خبر شوی و، نو هغه هم د خپل لښکر سره د قاهرې ښار د سازشونو په جال کې راګیر و. قدس خپلو ملګرو سره صلاح او مشورې کولې. رکن الدین ببرس د خپلو جنرالانو سره د قدس په خلاف عملي اقدام اخیستلو په تکل کې و. قدس د رکن الدین ببرس قاهرې ته د رارسېدو څخه مخکې ټول هغه مشران له غټو چوکیو څخه لرې کړل چې د رکن الدین ببرس ملګري وو او د هغوی په ځای خپل ملګري مقرر کړل. د مرګ مسافرو سالار د بندي کېدو خبر قاهرې ښار کې خپور شو. د قاهرې
قاهري خلکو چې عمر خپل محسن ګڼل نو د بغاوت کولو لپاره آماده شول، خو رکن الدین ببرس د قاهري خلک مطمئن کړل. رکن الدین ببرس نه غوښتل چې په مصر کې کورنۍ جنګ شروع شي. د قاهرې قاضي تاج الدین قدس ډیر پوه کړ. هغه د عمر د بندي کېدو په صورت کې د راتلونکو خطراتو څخه آګاه کړ، لیکن قدس عمر په هیڅ صورت نه پرېښود تر څو چې د هغه شرطونه ونه مني. هغه به یې پرې نږدي. خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا، شاهین راولا، پر دغه خاوره مو د برم او عزت ژغورون کې، پر دغه خاوره مو د برم او عزت ژغورون کې، یو بل اتل لکه یوسف بن تاشفین راولا. خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو، یوه ورځ یې له ماخستن څخه وروسته عمر له زندان څخه راویست او قدس ته یې راوړ. په داسې حال کې چې عمر په زنځیرونو کلک تړل شوی و. عمر په غضبناک نظر قدس ته وکتل او وویل زه د څه لپاره دلته راغوښتی یم؟ قدس په عاجزۍ سره وویل که ته چېرته خپلو جنرالانو ته یو داسې وړاندیز ولیکې چې هغوی مسکن خالي کړي، خپلو کورونو ته لاړ شي او ته پخپله د مصر او شام هیوادونو څخه لرې لاړ شي، نو زه به تا خوشي کړم. عمر په غوسې سره وویل کوم سړی چې خپل نږدې ملګري سره په واده وفا نه کوي، نو هغه به ما غوندې پردي سړي سره په واده څه وفا وکړي؟ تر څو چې د هلاکو خطر زموږ په سر وي نو زه به په هیڅ صورت کې خپل مسکن خالي نه کړم. قدس په لوړ غږ وویل کله چې ته ژوندی نه یې نو ستا مسکن ستا لپاره څه پیدا دی؟ د عمر د مړ کېدو سره د شاهینانو هغه مسکن نشي ختمېدلی. زما په مرګ باندې د شاهینانو مرکز څخه په زرګونه شاهینان تا څخه د انتقام لپاره راوالوځي او په یاد ولره چې د دنیا په یو سر کې به ترې هم خلاص نشي. قدس په فیصله کوونکي انداز سره وویل زه تا ته 3 ورځې مهلت درکوم، که تا چېرته زما په حق کې فیصله ونه کړه نو د زندان د جلا توره او ساس سرټ به وي. د قدس په اشاره جنګیالي عمر بیرته زندان ته یوړ او په یوه تیاره کوټه کې واچوه. د قاهرې شاهي محل په مخ کې ابونواز د خپل آس نه راکوز شو او محل ته داخل شو. څوکیدار ته یې خپل ځان معرفي کړ او قدس سره د لیدلو درخواست یې وکړ. څوکیدار قدس ته ورغی، د هغه نه اجازه واخیسته او بیا ابونواز دننه ورولېږه. ابونواز شاهي کوټې ته داخل شو. د قدس شب خوابي شمېره ساتونکي ولاړ وو. د ساتونکو په منځ کې قدس ناست و. ابونواز په داسې حالت کې شاهي کوټې ته داخل شو چې په مخ کې یې خاورې او شګې پرتې وې. قدس په غوسې سره ترې پوښتنه وکړه ته د څه د مقصد لپاره راغلی؟ ابونواز په ډېرې عاجزۍ سره وویل زه د خپل آقا د خلاصون لپاره راغلی یم. زه پوهېږم چې ته زموږ د مسکن په خلاف یې او زما آقا نه نفرت کوې. سره د دې زه تا سره واده کوم چې زما د آقا له لورې به تا سره هېڅ خطر نه وي. قدس وویل که ته چېرته خپل آقا په دې راضي کړې چې هغه خپل مسکن ختم کړي او د مصر او شام هیوادونو څخه لرې لاړ شي نو زه هغه خوشي کوم، په بل صورت کې به د هغه سر له تنې څخه جلا کړم. ابونواز په ټیټ اواز سره وویل که ته چېرته د هلاکو په مخ کې اسلامي نړۍ بېوسه لیدل غواړې او مسلمانان د هغه جلات په لاسونو حلالول غواړې او له منځه یې وړل غواړې نو موږ به خپل مسکن ختم کړو. ابونواز لږ وخت لپاره خاموش شو. د هغه په سترګو کې اوښکې له ورایه کتل کېدې. بیا ابونواز په لوړ غږ سره وویل عمر بن خزام خوشي کړه زه به هغه له دې ځای څخه لرې ویسم. که تاسو د هغه د شهرت څخه نفرت کوئ نو زه به هغه ځان سره مراکش ته بوزم. هلته به بربري مسلمانان د هغه په ډېر قدر وکړي. که چېرته موږ په قسمت کې د هلاکو په مخ کې د مصر په هیواد کې مضبوط بند جوړول نه وي نو موږ ټول به مراکش ته لاړ شو. هلته به د نوي جذبې او ولولې سره د هلاکو په خلاف راجګ سو. د ابونواز په سترګو اوښکې ځلېدلې او خاموش شو. قدس خوشحال سو. هغه په یو کاغذ باندې اجازتنامه ولیکه. ابونواز ته یې ورکړه او وویل لاړ شه عمر سره وګوره. که چېرته هغه د مسکن په ختمولو او مراکش ته په تللو راضي کېږي نو زه به هغه خوشي کړم. ما د زندان مشر ته لیکلي دي چې هغه تا ته د عمر سره د لیدو اجازه درکړي. ابونواز د باندې راغی. ټول بدن یې رپېده. د قاهرې قاضي تاج الدین په خپل میلمستون کې ناست و. یو سپاهي دننه راغی. په خپل مخ باندې یې نقاب اچولی و. هماغه ښایسته لاسونه والا جنۍ وه چې د یرشلم په جګړه کې د عمر په پښه باندې پټۍ تړلې وه. منصوره کې عمر ته د انارو شربت ورکړي وو. په بغداد کې عمر د مرګ له خولې څخه راویستی وو. هماغه ښایسته جنۍ وه د هغې په مخ کې کېناسته. د قاضي تاج الدین نه یې پوښتنه وکړه ایا تاسو د ښار قاضي تاج الدین یاست؟ تاج الدین په حیرانتیا سره د هغې په لور وکتل او وویل زما نوم تاج الدین دی. ته د څه مقصد لپاره راغلی یې؟ هغه نومورکې جنۍ په ټیټ اواز سره وویل د انصاف لپاره راغلی یم. څنګه انصاف؟ د مرګ مسافر سالار عمر بن خزام خوشي کړه. ستا د عمر سره څه تعلق دی؟ آیا مجاهد ښځه یاست؟ زه لا دومره خوش قسمته نه یم چې د هغه ادنا خادمه یم. آیا ستا تعلق د مرګ مسافر سره دی؟ نه. نو بیا ته عمر څه پیژنې؟ زما د عمر سره د پخوا نه رشته ده. زما د عمر په جسدونو کې چې کوم روحونه پوه شوي دي هغه د اول نه یو بل پیژني. زما د هغه سره داسې رشته چې هیڅوک یې له منځه نشي وړلی. هغه زما لپاره هر څه دی. هغه زما آقا دی. تاج الدین په ډېر شفقت سره پوښتنه وکړه ته له کوم ځای نه راغلی؟ ستا په خبرو کې د عمر لپاره درد او همدردي ده.
جنۍ په ژړغونکي اواز سره وویل زما هیڅ نوم او ځای معلوم نه دی، زه یو نمرکې جنۍ یم. تاج الدین په لوړ اواز سره وویل زه پوهېږم چې هغه بې ګناه دی، ما د قصد سره څو ځلې خبرې کړې دي تر څو هغه خوشي کړي، خو هغه هیڅ نه مني. جنۍ په ژړا کې وویل که د هغه هیڅ جرم نه وي او بې ګناه وي نو بیا هغه ولې بندي کړی دی؟ آیا هغه عیسویانو ته په یرشلم کې ماتې ور نه کړه؟ په منصره کې فرانسوي پوځ کښتیو ته اور وانه چوه او ټول پوځ یې له منځه یو نه وړ، نه هم لوی او د هغه ورور پوځ ته یې ماتې ور نه کړه؟ آیا دا چې هغه په منصره کې فرانسویانو ته ماتې ورکړه د دې په بدله کې یې نیولی دی؟ تاج الدین ولیدل چې د جنۍ د سترګو نه اوښکې لاندې فرش ته راسسېږي او د هغې ورو ورو سلګۍ هم اورېدل کېږي. نو تاج الدین په ډېر شفقت سره وویل زه مجبور یم لورې، په دې معامله کې زما هیڅ وس نه رسېږي. جنۍ د مار په شان را نیغه شوه او په سلګۍ کې وویل د حیرانتیا خبره ده چې د قاهرې قاضي بېوسه او مجبوره دی. تاج الدین لا جواب نه ورکړی چې جنۍ په منډه بهر ته لاړه. هغه نومرکې جنۍ د 2 کوڅو څخه تېر شوه. کله چې لار راووتله ویې لیدل چې ابنواس یوې خوا ته روان دی. جنۍ د هغه پسې منډې کړې، هغه ته یې اواز وکړ ابنواسه ابنواسه. ابنواس ودرېد. جنۍ په منډه د هغه خوا ته ورغله او ترې ویې پوښتل چېرته روان یې؟ ابنواس په پریشانۍ سره د هغه په لور وکتل او وویل ته څوک یې؟ آیا تا زه نه وپېژندلم؟ نه، زه هغه جنۍ یم چې عمیر مې د بغداد نه په زخمي حالت کې حادثه ښار ته راوړی و. کله چې ته شیبان او اربیتا راغلې نو زه د هغه ځای نه ورکه شوم. ابنواس مسکی سو او وویل د خپل مخ نه نقاب لرې کړه چې زه هم وګورم چې زما د اقا محسن څوک دی. جنۍ د احتیاط لپاره په نقاب باندې لاس کښېښود او وویل ته پوهېږې چې عمیر ما ته د نقاب لرې کولو وویل، خو ما هغه ته ډېرې زارۍ او منتونه وکړل چې هغه مې مطمئن کړ چې زه مخ نه نقاب نشم لرې کولی. کله چې ما عمیر ته نقاب لرې نه کړ چې هغه زما اقا دی نو ستا په مخ څنګه لرې کولی شم؟ زه د مناسب وخت په انتظار یم، کله چې راشي نو زه به یې په خپله لرې کړم. ابنواس ترې وپوښتل آیا ته زموږ اقا سره مینه کوې؟ جنۍ په ډېرې بې پروایي سره وویل هو، زه د هغه سره مینه کوم. څنګه چې سهار د ماښام او ماښام د سهار انتظار کوي همداسې زه هم د عمیر انتظار کوم. کښتۍ د غاړې سره روزانه ګوري، مجاهد روزانه د خپلې تورې سره ملاقات کوي. همداسې زما مزل چې څومره هم لرې وي یوه ورځ به زه خپل منزل ته رسېږم. جنۍ خاموشه شوه، د نقاب لاندې یې خپلې اوښکې پاکې کړې. ابنواس جنۍ په دې حالت باندې خفه شو، په ډېره مینه او شفقت سره یې ترې وپوښتل ته اوس د کوم ځای نه راغلې؟ زه د عمیر د خلاصون په اړه قاضي تاج الدین ته ورغلی وم، خو هغه وایي چې زه د قصد په مخ کې بېوسه او مجبور یم. ابنواس ترې وپوښتل ته چېرته اوسېږې؟ زه کوم معلوم ځای نه لرم، ته ووایه چې کله قاهرې ته راغلی او چېرته روان یې؟ زه دمشق سره راغلم. د عمیر د خلاصون په اړه مې د قصد سره ولیدل، خو هغه څه شرطونه وړاندې کړل او وویل که چېرته عمیر دا شرطونه ومني نو زه به هغه خوشي کړم. هغه ما ته د عمیر سره د لیدلو اجازه هم راکړې ده تر څو د دې شرطونو په اړه د عمیر سره خبرې وکړم. جنۍ په بېصبرۍ سره پوښتنه وکړه څنګه شرطونه؟ هغه وویل که چېرته عمیر خپل مسکن ختم کړي او د مصر او شام هیوادونو څخه لرې لاړ شي نو زه به هغه خوشي کړم. ایا ته فکر کوې چې عمیر به دا شرطونه ومني؟ زه امید لرم چې عمیر باندې به دا شرطونه ومنم او د دې ځای نه به یې لرې مراکش ته ځان سره بوزم. جنۍ وویل که چېرته عمیر دا شرطونه قبول کړي، خپل مسکن ختم کړي، د مصر او شام څخه جلاوطن شي او مراکش ته لاړ شي نو زه به د هغه نه داسې نفرت وکړم چې په دنیا کې به مثال پیدا نه کړي. ابنواس خاموش شو، څه سوچ یې وکړ او بیا وویل زه د عمیر سره د ملاقات لپاره زندان ته روان یم. آیا ته ما سره تلل غواړې؟ هو، زه به ضرور تا سره ځم. دواړه تیز تیز د زندان په لور روان شول. زندان ته پر رسېدو سره ابنواس د زندان مشر ته د قدس اجازتنامه وښودله. د زندان مشر قدس خاص سړی و. د نصرالدین ببر سره د وعدې خلافي نه وروسته قدس د زندان مخکینی مشر معزل او پر ځای دا وټاکه. د زندان مشر ابنواس او نومرکې جنۍ ته د عمیر سره د ملاقات اجازه ورکړه او د احتیاط لپاره یې ورسره یو څو جنګیالي هم ولېږل تر څو د هغوی څارنه وکړي. ابنواس د جنۍ سره هغې کوټې ته ورراغی چېرته چې عمیر بندي و. ابنواس په لیدلو سره عمیر ته وویل ته دلته او د څه لپاره راغلی؟ د ابنواس د جواب نه مخکې عمیر د جنۍ په لورې وکتل او وویل ته دلته څنګه او د څه لپاره راغلی؟ جنۍ په غمجن اواز سره وویل زه ستا د خوشي کېدو لپاره قاهرې ته راغلی وم، خو هېڅ چا هم زما خبره وانه اورېده. ابنواس د هغې خبره ونیوله او وویل ما ستا د خلاصون لپاره د قدس د لورې څه شرطونه راوړي دي. عمیر د ابنواس په لورې برګ وکتل او وویل څنګه شرطونه؟ هغه وایي که چېرته عمیر خپل مسکن خالي کړي او د شام او مصر هیواد څخه جلاوطن شي نو زه به هغه خوشي کړم. عمیر په غوسې سره وویل هغه چټیات وایي، زه د مسکن ختمولو په ځای مرګ ته ترجیح ورکوم. ابنواس پښیمانه شو او وویل ما دا شرطونه صرف ستا د خوشي کېدو لپاره راوړي دي. ما ته ووایه زما اقا زه څه وکړم؟ زه تا په دې تورو کوټو کې نشم لیدلی. عمیر سر رجې کړ او په ورو یې وویل که چېرته هغوی ته معلومه شوه چې زه د هغوی شرطونه نه منم نو هغوی به تاسو هم بندیان کړي.
ته سمدستي د رکن الدین ببرس سره وګوره، هغه به ستاسو د حفاظت تنظیم وکړي. هغه د صلیب نه قاهرې ته راغلی دی. دلته په زندان کې د هغه ډېر ملګري شته. د هغوی د خبرو څخه ما دا اندازه واخیستله چې هغه دلته رارسېدلی دی. اوس تاسو دواړه سمدستي د دې ځای څخه لاړ شئ، هسې نه چې زما غوندې په کومه تیاره کوټه کې پرېوځئ. ابونواس د خبرو موضوع بدله کړه او وویل زه رکن الدین ببرس ستا سره د خلاصون په باره کې خبرې وکړم، ته هغه ته هېڅ هم مه وایه. که هغه قاهرې ته رسېدلی وي نو هغه به ضرور زما د خلاصون لپاره هڅه کوي. واوره، که چېرته زه زندان د جلات په لاس مړ شوم نو ما نه وروسته به د سپهسالار ته او شیبان به ستا نایب وي. د مسکن د ختمولو په ځای زه مرګ ته ترجیح ورکوم. زه پوهېږم چې زما په خبرو عمل وکړې، ځکه چې ته بې زړه نه یې. اوس تاسو له دې ځای څخه لاړ شئ او رکن الدین ببرس سره د ملاقات کوشش وکړه. د اسلامي نړۍ غم خوره تل شاهین راولا، شاهین راولا. خدای اقصا ته سلطان صلاح الدین راولا، شاهین راولا. محسن احسان سترګې پلارا لمدو. د خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو، ابونواس د جنۍ سره د زندان نه بهر شو. لا د زندان څخه ډېر لرې نه و تللي چې د شا نه پر چا اواز وکړ ابونواسه ابونواسه. هغه ودرېد، شاته یې وکتل. یو ترکي د هغوی په لور روان و. کله چې نږدې سو نو ابونواس ترې پوښتنه وکړه تاسې ما ته غږ کوه، ته په خطر کې او د قد جنګیالي غواړي چې تا بندي کړي، ته ما سره راځه. رکن الدین ببرس غواړي چې تا سره وګوري. ابونواس ترې پوښتنه وکړه ته څوک یې؟ زما نوم زید بن زبیر دی او زه ستا سلامتي غواړم. رکن الدین ببرس سره څه تعلق لري؟ داسې فکر وکړه چې زه د هغه غلام یم. نو بیا موږ دواړه تا سره د تللو لپاره تیار یو. درې واړه د جنوب په لور په ډېرې تیزۍ سره روان شول. د ماښام نه وروسته یې عمیر د زندان د کوټې نه راویست او د جلات خانې ته یې راوړ، ځکه چې 3 ورځې پوره شوې وې او هغه د قتل شرطونه ونه منل. په زنځیرونو یې تړلی و. د زندان مشر د جنګیالیو یوې ډلې سره د جلات خانې په لور راغی. جنګیالي عمیر جلات خانې ته راوړ او واپس بیرته لاړ. یو سپاهي د جلات خانې اوسپنیزه دروازه بیرته بنده کړه. اوس په کوټه کې عمیر، د زندان مشر، 2 جنګیالي او یو تور خوفناک شکل لرونکی جلاد ولاړ و. د زندان مشر د عمیر نه پوښتنه وکړه د مرګ نه مخکې ستا کوم خواهش او پیغام وي نو ویلی شي. د عمیر په مخ باندې عجیبه مسکا راغله. په خپلو شونډو یې ژبه تېره کړه او وویل که چېرته د مصر د حکمران قدس په نوم کوم پیغام درکړم نو زما د مرګ نه وروسته به دا پیغام هغه ته ورسوې. ضرور به یې ورسوم. نو بیا هغه ته ووایه چې د دنیا له پیدایښت څخه تر اوسه د قومونو نومورکي جنګیالي په خپلو وینو د قوم زرین تاریخونه لیکي. که چېرته زما په مرګ زما د قوم دا د بېوسۍ ورځې له منځه ځي نو زر وارې دې مرګ ته تیار یم. 2 جنګیالي چې د یو سره په لاس کې رسۍ او بل سره تور نقاب و، عمیر یې په رسیو باندې کلک وتړه او بل سپاهي را مخکې شو تر څو عمیر ته نقاب واچوي. شعر و بهیبت و دبدبه بیا تر هند ورسې سلطان محمود غزنوي تر عباسین راولا، سلطان محمود غزنوي تر عباسین راولا، عباسین راولا. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، د سینا په دښته کې 3 سپاره په ډېرې تیزۍ سره د قاهرې په لور را روان وو. هغوی 3 واړه د جنګ بهترین لباس اغوستی وو. هغوی خپل اسونه په قمچینې وهل او بې له دمې او آرام څخه د قاهرې په لور را روان وو. هغوی کې یو مردانه لباس اغوستی او دا اربیته وه. هغې شاته مغیس ناست و. خپل دواړه لاسونه د اربیتې ملا څخه کلک تاو کړي وو. د هغې سره 2 جنګیالي وو، یو عرب او بل بربري وو چې د اربیتې د حفاظت لپاره ورسره راغلي وو. کله چې قاهرې ته راورسېدل د یو چوک څخه د تېرېدو په حال کې وو چې څو جنګیالیو د هغوی مخه ونیوله. اربیته په غوسه شو او وویل زموږ لاره مو ولې ونیوله. یو ځوان چې شاید د دې ډلې مشر و څو قدمه رامخکې شو او په ډېر ادب سره وویل د سپهسالار له لوري څو ډلې په دې مقرر شوي دي تر څو هغه خلک چې زموږ سره هم نظرې وي محفوظ ځایونو ته ورسوي. تا ته څنګه معلوم شو چې موږ ستا دوستان یو؟ د رکن الدین جاسوس نن سبا په پوره هوښیارۍ او امردارۍ سره خپل وظیفه ترسره کوي. تاسو لا په سینا دښتې کې وئ چې زموږ جاسوس موږ ته ستاسو په اړه معلومات راکړل. بل دا چې ستا شاته د ناس ماشوم شکل د عمیر په شان دی. هغه د مصر د خلکو محسن او ورور دی. د دې ماشوم د شکل نه صفا معلومیږي چې تاسو د عمیر ښځه یاست. اربیتې په غوسې سره وویل
هو همهغو مصري عوام خپل محسن او ورور د زندان په تور کوټو کې بندي کړي. سپاهي په خفګان سره ویل دا یو مشکل سوال دی او ما سره ځواب نشته. موږ د محسن او ورور په خلاف یو مختصره ډله ده او تاسو به نږدې راتلونکي کې وګورئ چې موږ به د هغوی په خلاف څنګه په حرکت کې راځو. تاسو په ښار کې ګرځېدل خطرناک دی. موږ به تاسو د قاضي تاج الدین کور ته بوځو. هلته به میلمستون کې ستاسو جنرال ابونواس هم شته. د اربیتې ساتونکي ویل موږ اربیته وړاندې یوازې نشو پرېښودلی. موږ به دا د قاضي تاج الدین کور ته ورسو او بیرته به میلمستون ته راشو. پوځي افسر وویل موږ هیڅ اعتراض نه لرو. راځه لومړی اربیته وریندار قاضي تاج الدین کره بوځو او بیا به تاسې دواړه میلمستون ته راشي. دې پوځي ډلې اربیته او دواړه جنګیالي قاضي تاج الدین کره راوستل. دروازه یې وټکوله. لږ وروسته دروازه خلاص شوه. دروازه خلاصونکي خپله قاضي تاج الدین و. د پوځي افسر نه یې پوښتنه وکړه انشاءالله خیر خو به وي؟ هغه د اربیتې او مغیز په لور اشاره وکړه او وویل دا د عمیر بن خزام ښځه ده او دې سره کوچنی د هغه زوی دی. سپه سالار حکم کړی چې تاسو کور کې پاتې شي. قاضي تاج الدین د اربیتې د آس واګې په لاس کې ونیوله او اربیته د آس نه راکوزه شوه او تاج الدین مغیز په خپلو لاسونو کې ونیو. لاندې یې د آس نه راکوزه کړه. د اربیتې په سر یې لاس راتېر کړ. وویل لورې له ما سره راځه. تاج الدین اربیته مغیز او د اربیتې آس ځان سره کور ته دننه کړ او د جنګیالیو ډلې د اربیتې ساتونکي ځان سره بیرته بوتلل. تاج الدین ښځې او بچیانو د اربیتې سره ستړې مچې وکړل او کله چې ورته معلومه شوه چې د مرګ د مسافرو د سپه سالار عمیر بن خزام ښځه ده نو داسې خوشحاله شوه لکه کومه عظیمه هستي چې په لاس کې ورغلې وي. کله چې د تاج الدین ښځې ډوډۍ راوړه نو اربیتې د قاضي تاج الدین په لوري وکتل او وویل له تاسو یوه پوښتنه وکړم. قاضي تاج الدین په خفګان سره وویل زه پوهېږم چې ته د څه په اړه له ما څخه پوښتنه کوې. کله چې ته پوهېږې نو بیا ولې زما خاوند بې ګناه د تورو تنبو شاته پروت دی. د قوم هغه مجاهد چې د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې د اسلام د دښمنانو په مخ کې سپر او ډال دی ولې په زندان کې پروت دی. که چېرته هغه مجرم وي او د قوم حقوق یې تر پښو لاندې کړي وي نو د هغه سر زما په مخ کې له تنې څخه جلا کړئ. زه به هېڅ ونه وایم او صبر به وکړم خو که هغه چېرته بې ګناه وي نو زه څنګه خاموشه پاتې کېدی شم. اربیته خاموشه شوه او په سلګۍ یې شوه. وړوکې مغیز چې خپله مور په ژړا ولیده نو هغه هم په ژړا سو. قاضي تاج الدین د اربیتې په سر لاس راکش کړ او وویل لورې ته د یو مجاهد ښځه یې او صبر وکړه الله تعالی به خیر کړي. د اربیتې سلګۍ نورې هم تیزې شوې رامخکې شوه او قاضي تاج الدین ته یې زارۍ شروع کړې. د خدای جل جلاله په خاطر زما خاوند وژغوره. تاسو د ښار قاضي یاست. زما خاوند د خودغرضه ذهنونو ښکار شوی دی. ناڅاپي وړوکی مغیز هم رامخکې شو. د قاضي تاج الدین لمن یې ونیوله او په ژړغونکي اواز یې وویل زما پلار وژغوره زما پلار وژغوره. دواړه مور او زوی قاضي تاج الدین ته زارۍ کولې. د قاضي تاج الدین د سترګو نه اوښکې راغلې او په سپینه ژیړه کې یې جذب شوې. په دواړو لاسونو یې مور او زوی ډاډ ورکړ او وویل صبر وکړئ زما بچانو. زه اوس رکندینو به مرسته ورځم. له هغه سره د عمر د خلاصون په اړه فیصله کوونکې خبره کوم. زه به په دې برخه کې هر څه ته غاړه کښېږدم ولو که دا کار ما د قدس بغاوت ته اړ کړي. زه به د قدس په خلاف بغاوت هم وکړم خو ستا خاوند ته به حق او انصاف ورکړم. خپلې ښځې ته اشاره وکړه تر څو اربیته او مغیز ځان سره سنبال کړي او خپله د باندې لاړ. په جلاتخانې کې دواړو جنګیالیو ناڅاپه د زندان مشر کلک راونیولو. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو دا چې د زندان مشر چا او ولې ونیولو دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ستاسو په درنه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سلطان محمود غزنوی تر عباسین رولا. سلطان محمود غزنوی تر عباسین رولا. عباسین رولا. د اسلامی نړۍ غم خوره تل شاهین رولا. شاهین رولا. خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین رولا. شاهین رولا. محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړم. محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړم. د پاکونکي